ژبې مرکزونه او مکتبونه دي. ډېرې ښې ورځپاڼې لري، څه ورځپاڼې چې په پاکستان کې هغه مهمې اردو ورځپاڼې چې په پاکستان کې چاپېږي هغه هر وخت تر امریکا پورې او د امریکا تر ټولو ښارونو پورې رسېږي او دا ښایي ورې چاپېږي. بل یې دا کار کړی دی چې په کال اتو کې د خپلو ماشومانو سره ځي پاکستان. رخصتي ورې په کراچي کې یا په لاهور کې کېږي. ماشومان یې د اردو ژبې د اردو کلچر د ټولو شیانو سره اشنا پاتېږي. زیاتره ورې ورونه هم پسې کوي. هغه د خپلوي ارتباط یې هم په پاکستان کې وکړي چې دا امکانات د افغانانو لپاره ځکه نه دي مساعد چې افغانستان کې حالات او شرایط داسې نه دي چې د خپلو ماشومانو سره مثلا په کال کې یا په دوو کې لاړ شي افغانستان کې شپې تېرې کړي. څه چې اردو وګورو وایي یو څه زه یو څه جانان یو څه دلبار سوس ځکه څو زموږ د مینې کاروبار سوس. داسې کیسه هم وي، یو څه زموږ ګناه وي، یو څه محیط راباندې غښتلی وي، یو څه حالات او شرایط په مملکت کې داسې راته راغلي وي نو د ستونزې سره دغه سو مخامخ سو. په عمومي صورت د هویت اساس او د کلتور اساس چې پرې ایفاده کېږي هغه ژبه ده. دغه علت دی چې زموږ دوستانو په سویډن کې، په ډنمارک کې، په هالند کې، په اروپایي هېوادونو کې کوښښ کړی دی چې خپلو ماشومانو لپاره په پښتو ژبه مکتبونه جوړ کړي. دا په خپله ډول خدمت کړي. په امریکا کې ملګرو شیانو څخه تر ډېرې اندازې پورې بې برخې دي او چون ژبه د کلتور اساس دی نو په دا زه یو ژبشناس نه یم. زه یو که مې څوک بیخي زما په برخه کې مبالغه وکړي نو به شاعر وبولي خلاص. زما د دې خبرو سره چندانې سروکار هم نشته. ما چې هر وخت پر دې خبرې باندې ټینګار کړی دی، ما د یو مصلح په حیث باندې پیشنهاد کړی دی چې معیاري کول او غیر معیاري کول یا د لیکدود معیاري بودن یا غیر معیاري بودن دا په اختلاف نه ارزي، دا په جار و جنجال نه ارزي. دا په دې قوم کې درزونه خورا زیات موجود دي. که موږ دا د لیکدود د معیاري کولو کیسې ور واچوو او هغه بیا دونه توندې طرحه کړو چې ځینې لیکوالان مو حتی یو د بل خبرې نه سره کوي او یا یو د بله بد سره ووایي. اول خو موږ لیکوالان بیخي کم لرو. د هغه هم د ټولنې سترګې دي او هغه هم په جنګ سره ولیږي. هغه هم په داسې موضوع باندې چې علمي موضوع ده او په اسانه باندې حلیږي. نو په دغه برخه کې به سړی د احتیاطه کار واخلي. دا مسله زما درده نه کړي. ما چې مثال راوړی چې مرحوم بېنوا صاحب ویلي چې د درخت د سایې لاندې مې سیبان خوړله او الفت صاحب ویلي چې د ونې تر سیوري لاندې مڼې خوړلې. د دې معنا هم دا نه ده چې دا دواړې جملې یو شان دي او یا دا دواړې جملې صحیح دي. مطلب یې دا و چې د دوو لهجو ویونکو پوهانو په ژوند کې د بل سره اختلاف ونه کړي. د ژوند تر پایه پورې یو بل ته احترام وکړي. په ژوند کې یو د بل پر ضد مقاله وکړي. زما دغه مطلب د دغو دوو جملو څخه چې په هغه ورځ مې راغله دا مې نه دي ویلي چې دا دواړې خبرې نوسوي دي او دا نه لیکواله ته کولی شي په هغه یې وایي چې لیکې په هغه یې وایي. د دې لپاره په اسانه کار کېدای شي، ورو ورو کار کېدای شي. خپل وراده ته مې یو وخت نصیحت کوم او ته پوهېږې ستا دښمن څوک دی چې په یوه جمله کې د ته خلاصه کړو ده ویل نو ما ورته وویل هر هغه هلک چې د شپې تا ته دروازه راوټکول چې راځه د باندې مونځ هغه ستا دښمن دی. ځکه چې بدل خوان د شپې د باندې ګرځي، شال خوان د شپې په کورو کې ګرځي او د ورځې مکتب ته ځي او یا کارونه کوي. د شپې چې تا څوک د کوره باسي هغه ستا دښمن دی. نو چې په ژبې په برخه کې را خلاصه کړو هر هغه څوک چې په ژبه کې د ژبې د لارې بې اتفاقي اچوي، د بلې لارې بې اتفاقي اچوي، یوه کلمه یې د دې قوم کې د بې اتفاقۍ سبب کېږي، هغه د دې قام دښمن دی. او زما د خبرو اصلي خلاصه و مطلب همدغه خبرو. نو ډاکټر صاحب نصیحتونه کې جدي اخیستو.
زما کومه د هویت ستونزې په باره کې دونه ښې خبرې وشولې چې که زه خپلې خبرې اوږدوم نو زیاتره به د نورو ملګرو د خبرو تکرار وي. خصوصا مختار احسان ته خو زه بیخي مبارکي وایم، بیخي ښه خوند یې راکړي په دغه ځواني کې نام خدا داسې ښایسته تحلیل، داسې ښایسته مضمون لیکل ما بیخي فکر نه کاوه. بس خدای دې دغسې ځوانان ډېر کړي او زه پر ژبه باندې یا پر قوم باندې دغسې ځوانان پرېږدو لرم. زه به اوس یو دوه درې شعر درته وایم، خبره نه وي څومره وخت یې راکړی دي، خو احمدشاه جان ته به ګورم چې هر ځای بس غږ راباندې وکړي، زه بیا بس کوم. زه معمولا چې شعرونه شروع کوم نو یو مناجات وایم، نو په مناجات کې شروع کوم. مناجات دی: لوی خدای په سینه کې بله شمع ستا د شان را، ستا په ذکر مې ګویا کې ستا د نومه زړه روښان را، چې یوه سجده لرمه په تندي کې تر منزله، چې پردی سم له اغیارو هسې مینه د جانان را، چې د حق له غرغړو مې افسانې رنګونه واخلي، ما ته داسې لمبه راکړه ما ته دغسې ایمان را، یو مې ژوند درڅخه غواړم د خالپوڅو په وطن کې، بل بری پر غلیم راکې او په مینه کې پیمان را، چې په اور کې مې نڅاته بلبلان په حیرت ګوري، هغه شور د پتنګانو هغه مینه د رحمان را، چې د تورې له شرنګي مې زړه په کټ کې په لړزه سي، ما ته زغري د پولادو ما ته زړه د خوشحال خان را، هم هنر هم کلندر سم هم مقام په نامه ویاړي، لیونتوب د غني غواړم لوړ همت د پاچا خان را، چې د خپل وطن فرهاد وي د هر بند څخه آزاد وي، چې یې مینه پر هېواد وي راته داسې زوړ او ځوان را، چې یو تن بل یې بدن وي، یو مجنون وي بل کوهکن وي، چې مین پر خپل وطن وي ما ته هسې افغانان را، یو ولس له بله مل وي یو د بل د زړه درمل وي، چې مو هر څه پکښې خپل وي بیا خپلواک افغانستان را. بیا مغل پکښې مسکور وي بیا فرنګ پکښې مختور وي، بیا وری وي شور ماشور وي ما ته بیا هغه میدان را، یو کهول پښتون تاجک وي هزاره وي که ازبک وي، پر پیمان د وروري کلک وي ما ته هغسې جهان را، لکه ورونه سره خپل وي دشمنانو ته اجل وي، په یوه زړه یې یرغل وي هغه زوړ هغه غازیان را، جهاني چې قدم کښېږدي پر لیمو د غلیمانو، هغه ورځ مې په نصیب کې هغه مځکه او اسمان را. دشمن څوک دی چې په یوه جمله کې ته خلاصه کړه ویلې، نو ما ورته وویل هغه هلک چې د شپې تا ته دروازه راوټکول چې راځه د باندې موږ هغه ستا دښمن دی.
ځکه چې بدل خوند د شپې د باندې ګرځي ښه خوند د شپې په کورو کې ګرځي او د ورځې مکتب ته ځي او یا کارونه کوي د شپې چې تا څوک د کوره باسي هغه ستا دښمن دی نو چې په ژبې په برخه کې را خلاصه کړو هر هغه څوک چې په ژبه کې د ژبې د لارې بې اتفاقي اچوي د بلې لارې بې اتفاقي اچوي یوه کلمه یې د دې کوونکي د بې اتفاقۍ سبب کېږي هغه د دې قام دښمن دی او زما د خبرو اصلي خلاصه و مطلب همدغه خبرو نو ډاکټر صاحب نصیحتونه کوي جدي اخیستو زه ګمان کوم د هویت د ستونزې په باره کې دونه ښې خبرې وشولې چې که زه خپلې خبرې اوږدوم نو زیاتره به د نورو ملګرو د خبرو تکرار وي خصوصا مختار احسان ته زه بیخي مبارکي وایم بیخي ښه خوند یې موږ دا د لیکلو د معیاري کولو کیسې ور واچوو او هغه بیا دونه تندې طرحه کړو چې ځینې لیکوالان مو حتی یو د بل خبرې نه سره کوي او یا یو د بله بد سره ووایي اول خو موږ لیکوالان بیخي کم لرو د هغه هم د ټولنې سترګې دي او هغه هم په جنګ سره ویلېږي هغه هم په داسې موضوع باندې چې علمي موضوع ده او په اسانه باندې حلېږي نو په دغه برخه کې به سړی د احتیاطه کار واخلي دا مسله زما درګنه کړي ما چې مثال راوړی چې مرحوم بېنوا صاحب ویلي چې د درخت د سایې لاندې مې سیبان خوړل او الفت صاحب ویلي چې د ونې تر سیوري لاندې مڼې خوړلې د دې معنا همدا نه ده چې دا دواړې جملې یو شان دي او یا دا دواړې جملې صحیح دي مطلب یې دا و چې د دوو لهجو ویونکو پوهانو په ژوند کې د بل سره اختلاف ونه کړي د ژوند تر پایه پورې یو بل ته احترام وکړي په ژوند کې د بل پر ضد مقاله وکړي زما دغه مطلب د دغو دوو جملو څخه چې په هغه ورځې مې لاره دا مې نه دي ویلي چې دا دواړې خبرې نوسري دي او دا نه لیکواله ته کولی شي په هغه وایي چې لیکې به هغه یې وایي د دې لپاره په اسانه کار کېدای شي ورو ورو کار کېدای شي خپل اراده ته مې یو وخت نصیحت کوم او ته پوهېږې ستا په غږ کې داسې راته راغلي نو د ستونزې سره دغه شو مخامخ شو عمومي صورت د هویت اساس او د کلتور اساس چې پرې ایفاده کېږي هغه ژبه ده دغه علت دی چې زموږ دوستانو په سویډن کې په ډنمارک کې په هالند کې په اروپایي هېوادونو کې کوښښ کړی دی چې خپلو ماشومانو لپاره په پښتو ژبه مکتبونه جوړ کړي دا په خپله ډول خدمت کړي په امریکا کې موږ روسیانو څخه تر ډېرې اندازې پورې دې برخې او چون ژبه د کلتور اساس دی نو په دا زه یو ژبشناس نه یم زه یو که مې څوک بیخي زما په برخه کې مبالغه وکړي نو مې شاعر وبولي خلاص زما د دې خبرو سره چندانې سروکار هم نشته ما چې هر وخت پر دې خبرې باندې ټینګار کړی دي ما د یو مصلح په حیث باندې پیشنهاد کړی دي چې معیاري کول او غیر معیاري کول یا د لیکدود معیاري بودن یا غیر معیاري بودن دا په اختلاف نه ارزي دا په جار و جنجال نه ارزي دا په دې قوم کې درزونه خورا زیات موجود دي مرکزونه مکتبونه دي دې رښتیا ورځپاڼې څه ورځپاڼې چې په پاکستان کې هغه مهمې اردو ورځپاڼې چې په پاکستان کې چاپېږي هغه هر وخت تر امریکا پورې او د امریکا تر ټولو ښارونو پورې رسېږي دا ښایي وریځې چاپېږي بل یې دا کار کړی دی چې په کال دوو کې د خپلو ماشومانو سره ځي پاکستان رخصتي ورې په کراچي کې یا په لاهور کې تېروي ماشومان یې د اردو ژبې د اردو کلچر د ټولو شیانو سره اشنا پاتېږي زیاتره ورې اردونه هم پسې کوي هغه د خپلوي ارتباط یې هم په پاکستان کې موجود دي چې دا امکانات د افغانانو لپاره ځکه نه دي مساعد چې افغانستان کې حالات و شرایط داسې نه دي چې د خپلو ماشومانو سره مثلا په کال کې یا په دوو کې داسې افغانستان کې شپې تېرې کوي
یو څه چې ورته وګورو وایي یو څه زه یو څه جانان یو څه دلبار سوس ځکه څو زموږ د مینې کاروبار سوس دغسې کیسه هم وي نو څه زموږ ګناه وي یو څه د یو څه محیط راباندې غښتلی وي یو څه حالات شرایط هم راغلي په دغه ځواني کې نام خدا داسې ښایسته تحلیل داسې ښایسته مضمون لیکل ما بیخي فکر نه خدای دې دغسې ځوانان ډېر کړي او زه پر ژبه باندې یا پر قوم باندې دغسې ځوانان پېرزو لرم زه به اوس یو دوه درې شعر درته وایم خبره لري څومره وخت یې راکړی دي خو احمدشاه جان ته به ګورم چې هر ځای بس غږ راباندې وکړي زه بیا بس کوم زه معمولا چې شعرونه شروع کوم نو یو مناجات وایم نو په مناجات کې شروع کوم مناجات دی لوی خدای په سینه کې بله شمع ستا د شان را ستا په ذکر مې ګویا کې ستا له نومه زړه روښان را چې یوه سجده لرمه په تندي کې تر منزله چې پردی سم له اغیارو هسې مینه د جانان را چې د حق